جور بخير. څنګه د اختر مبارک شه بخیر اختر بخیر جور بخیر شه خیرت بخیر د کوټ سره کوټ د کوم ځای د کوټ محترم روډ ته وچش محترم روډ سره صادق لورلو صادق سره شه اوس برت ما شام پر اګر ته اوس راشو یې په لایلا کلا مطلب یعنی تی د دغه راته رالاس د کوم ځای د میزیاډې شه څه وخت راغله ماپښین راست د افلاخان یاست شه دغه هم ستا ملګري دی مړ سره ډېر مینې او کشناخته یې چې اسکي دې پر زړه لیکلی دی ډېره سخت ملګري شه د کومه ځای څخه ژوبس څه وخت راغله سهار غرمه جوړ خیر څنګه اختر مبارک شه په خیر خیرت دی مشان دي نبتور دي مشان دي نبتور بخیر شه زاده زو استاد مبارک سه خوند خطاب کړی دي خوند وکړ حالات سلامونه دوستانو جوړ په خیر اختر مبارک سه د اختر دویمه ورځ ده دویم مازدیګر دی د چمن کوم باب چمن چې ورته وایي هغه ته دغه ځای ولاړ یو د دې ځای څخه بلنه پر کالر جوړ باندې ولاړ سو یو وار به د اس کې صادق اڅکزي کور ته ورسو او بیا که د هغه دګې څخه لوړ تلو هلته به هم ولاړ سو دغه ملګري راسره دی دغه ملګري مې مل دی ورغوسو دغه لار دلته د چمن په کاله جوړ باندې دغه د ټالو سره صادق سټریټ دی دغه لار پرېږدو د صادق کور په خیر ښایست دغه د صادق د کور لار ده زما داسې فکر دی چې دغه خلک ټول له هغې خوا را روان دي صادق کور ته مبارکي دپاره ورغلي ستړي مستې چېرې تللي واست دی برته یې وسولو چېرې صادق لورلو صادق سره شه اوس برته ما شام پر اګر ته اوس راشو یې په لایلا کلا مطلب یعنی تی د دغه راته رالاست دوستانو دا وخت د صادق د کور مخ ته ولاړ یو راځه دې خلک ډېری ملګري ډېری انسانان دا راغلي دي تا به خامخا کې راولو شه په خیر خیرت ساه تېرې شه دننه به ورسو دا صاحبان دي دا خلک دي دا د دې سیکورټي ګارډ دي هر کس چې ورځي لومړی باید دوی ته تلاشي ورکړي او بیا دننه ورسي خلک دا دي د صادق خان اڅکزي سره ولاړ دي دا د دوی د کور بیټک دی وروسته اوس ګورو هلته به ورسو دا ټول خلک دا چې دلته دا راغلي دي د صادق خان د اختر مبارکي ته راغلي دي د دوی دغه دی واخر واخر کېدل کله لراکه ایرو دلته فراکه السلام علیکم وراره جوړ خیر څنګه اختر مبارک شه په خیر خیرت دی ساتریش دا د صادق خان دوهم ورور سلام خان دی د ځوانان سړی مشه څنګه شه په خیر خیرت دی شه د کوم ځای د میزیاډې شه څه وخت راغله ماپښین راغله شه صحیح دغه ځوان دی تاسو وینئ د میزیاډې څخه د دې د دوی د مبارکۍ لپاره راغلی دی راځئ لږ څه به نور احمد صاحب ته د کوم ځای یاست ته د میزیاډې یاست ته د دې سره راغلی یاست ته د څه لپاره راغلی یاست د چا مبارکي لرم د صادق خان مبارکي راغلی محبوبه ته د پښین سره راغلی یاست ته دغه دپاره راغلی یاست
ځوانه ته د کوم ځای سره راغلي یاست؟ د کوټ د کوټ سره؟ کوټ د کوم ځای د کوټ؟ محترام روډ ته. د چیش؟ محترام روډ. محترام روډ څه یاست؟ ښه د دې د څه لپاره راغلي یاست؟ حاجي سره ملاقات وکړه. نو ولې صادق هلته په کوټه کې نه شتې دلې راغلي یاست؟ نو هغه اوس دلې راغلی و. هغه اوس دلې راغلی و. دغه ځینې ځوانان څوک له پښین څخه، څوک له کوټ څخه او څوک له میرزا اډې څخه، څوک له نورو سیمو څخه راغلي دي. اسکې خو وایي داسې د پرخالۍ لیکلی دي. ته دغه چمن یې؟ ښه صحیح. وده خلينا حاجی ستړي مستي څنګه یاست؟ خیریت ښه یاست؟ فیض ما بخیر د صادق سره په دغه کې یاست؟ هو روغبړله راغلي. ښه د کوم ځای یاست؟ د ابلاخان. د ابلاخان یاست؟ ښه دغه هم ستا ملګري دي؟ هو ورسره ملګري. ښه زه سمه دغه حاجي صاحب دغه نور ځوانان بیا دا دي د عبدالله څخه یعنې د کلا عبدالله څخه دلته دوی روغبړ ته راغلي دي. دغه نور ځوانان داسې فکر کوم هم تقریبا شاوخوا چې ولاړ دي ټول هم د دغه لرې لرې سیمو څخه راغلي دي. پر صادق خان باندې ډېر مینې او که شناخته یې چې اسکي دې پر زړه لیکلی دي. ډېره سخت مینهوال دی. ډېر سخت مینهوال دی. په څه شي مینهوال دی؟ ښه سړی دی. د مظلومانو سره ښه سړی دی. ښه سړی د مظلومانو سره ښه کوي. ښه صحیح سم. زړه وغواړي مې ورکوو. ښه اوس السلام علیکم. وده مره ولا جوړ په خیر. ستا دې مبارک. څنګه ښه اختر بخیر روژه بخیر عاجز ستړي مست څنګه خیرت ښه اختر بخیر ښه خیرت تا دې وسه ستړي مست څنګه ښه خیرت په خیر. في da escralas. في da escralas هغه سیټ چې ولاړ دی صادق چې موټران دي هغه لره بیا وروسته لکه شاور څو به ګورو ورته صادق خو خاطر وتیر څه نو به تر دې پراشتي چاس او خلک نه کړي ولا د روب څخه راغله. شه د کومه ځای څخه؟ د روب څه وخت راځه؟ سهار غرمه پرې وبجه. غرمه پرې وبجه. نوم دې څه دی؟ متي الله سره پار راغله. بس غیر د حاجي ملاقات راغلي. ښه د حاجي ملاقات خو د دې ځای په کوټه کې اسان نه دي چې ټول راغلي یاست. با نو دی اوس دلي عمر د اختر په چټیانې ودې ځکه دلې بسره څو ملګري نور سره دي؟ تقریبا شپږ ودانې دي. او شپږ ودانې دي. خلک مې لوز دي تر لاس. او دستي ملا ده. بس د دام نه لازم ځان. شپه مې دلې د خبر ته زی. یا برته زو ان شاء الله دلې تقریبا مې نه وځي. دغه حساب د دې هم د چمن دی ګلون د راغلي دي صادق مبارکي ته ستړي مستي شه په خیر اس خیرت شه د اختر پر موقع خو څه ویل نه غواړي یار بس ډېر ښه روژه وله پاک دې هر وخت غیر روژه راولي ډېر ښه اختر جوړ شولو بس یو زموږ حاجي چې غمجن شولو چې نوی غمجن شو صادق غمجن شو د ورور غم یې وخوړی چې غم یې نه وی لیدلی نو بیا ډېر ښه خوند کوي ژوند دا خامخا دا خامخا په دغه کې د ژوند چارې دا به خامخا څه مده نکیب قاسم په واتساپ نمبر هم بدل شي. السلام علیکم. کچنګ چش کراول بس في استغرب ليش ما كان مستلم يا جاني وقت لا مسكين بداس اسمه قران كرا ولا دي مكرا ولا لما تبدا ما توقف اسمه قران بس سيس خلق تاسو ویني ټول تاسو سره د کسبران جوړې د ټول نواز نه دا خبره خو نه ده خلک رواني مشتي زي نقطه المقص يعني خدها كم شانس بار النوم كيس المقص مالک جان شاست جوړ په خیر درته مبارک څنګه دا زموږ مالک صاحب دی خیر اوس نو دا اختر مو جوړ په خیر مو قسم صاحب شه اختر مبارک څنګه اختر په خیر چشته
شو سم كراله شو سم كراله ولا كفاته سياسيار بس هذه خان راكو في سر ديالك تسنق فيديو وفيلم يا راجك صاحب تلمس خيرات ما شرب انا دام جور بخير سنق شيخ اختر مبارك سنق خيرات شاس بخير الحمد لله تشاف بخير خيراتي جور بخير سنق اختر مبارك شيخ شيخ منن خير سكشن شاس خيراتي لا غلا راه خليك لا سير من لا ريلاك لا ريلاك يبارك السلام عليكم لا تسكرك يا جيم بخير اجي جور بخير سنقاد اختار مبارك شيخ بخير اختار بخير جور بخير شاس خيرات بخير جي خاطر وين سجل وين طول زماننا تسوين راس لا طول زماننا تسوين هذا نعتبر اسمع سر سنجر شو واخر دادي پهلوان هم راجع راغلی نادر کسب جوړ په سال یار پر اختر کې غوښتونه ګرځي کړل کسبانو جوړ په خېږي ابو چوت دی کړه سجا فانا دی لا ډیر خلک دلته هم د ناستې او فکر کوم دا د لري زمير مان راغلي څه بولای څه وخت راځي يا فرون ها فرون راغله بشر من يعجبني كم بس تجد دا نه څه که خپل شتارو پرته وکي کمانډر اتا جان پرکانه کوټ سره بلوچ جی څه د کوټ څخه جی د راجم مارګ درغله کله راغله اوس راغله سم داسې خبره څه وایا مال زه صدیقه دوزانه بخچه سره ګلدار بخچه سره غلی هرڅه ګلدار بخچه و دا خبره ما بخنو دروس پر تصویر چانس نه در پیدا سو یا در وخت خو چانس نه ملا کړ وځه ډیر راشتي نو دومره راش ما شوري بنا جوړ په خیر اختر دې مبارک جوړ په خیر اختر مبارک څنګه خیرات شه پیستړی مستی حکمت خانه څنګه شه په خیر خیرات ساتریش دا د صادق خان د کور نوی یا موټران بوله دا موټران دي دا ټول د موټران د ټول بخير صح يا من تخلي بعد بدر فيديوهات دي كمان في خدای سکراله صحیح شو ستړمس ټول باندې د شاغل د ماشمان د یا سپینجور ټول د راوځي او ټول راځي الو وعليكم السلام بخير شيخ خيرتك څنګه شيخ بخير بیت برابر دی و سم تاسو ترګو ولا تاسو ترګو ټول ویډیو کې راځي یار دا چا کس کی دا ورته صادق خان معلوم راس ډیر منه سره مې دکتور به راکس جوړ کړي دا قسمي ډیر ګران جوړ څه جوړ کړي کې جوړ څه راځي یا جوړ کړي له دمه جوړ څه جوړ کړي دا زما مرګري جوړ کړو د سرنګ ته خسته او وای مګر پر کوم سبب جوړاوي چې دې زم جوړ دې نس غاډل ها مګر پر سبب جوړاوي څنګه جوړه ها کوم څه ما درمش شتا در ورک مستاګه کوم خپل ما غني ولکه زموږ په بنتل ساور په میو دا نه ولجو مشه صادق چې دې زموږ به خد وصل تدري وش تدري بس ما خدراش سبب تراغل ياس وس ما شو ناغل تي خو ما بقاله بردي باندې ډیر راشتي چانس بدل
ډاکټر نور ته ودرېږئ موږ په ډاکټر کې ځان کې ګرځ غړیا خلک مهم خلک سم ویډیو مې څه جوړه کړه د کوم ځای څخه زه کوم برزګر باندې سکیل کړی موږ د کوټ سره راغلي د چمینه والي یار د کوټ سره راغلی څه راغلی یار سره راغلي سره راغلی سر ملاو شوه یا پلان خو ډېر بد راشتي راش تر اوسه پورې سره راشي د دې باندې راځي راځي بس بیا صادق خان اسکي سګزي په کور کې د محل ولاړې دغه د چمن مینوال یا داسې نور د لرې لرې ځایو خلک لا تر دا مهاله دا چې د دې ناست دی د سګزي سره د دې ځوانان ملګري فرهان لا اوسه پورې جوړوي هغه مازدیګر چې ماپښین چې راغلي وو ورته درېدلي ول دا تر اوسه پورې د تصویران یوه دین باندې راغلي دي دا رسولي دي سم څه وکم دي فرقشي راغلي فرقې شو راغلي فرق شو راغلي دا خلک ټول داسې ښکاري لکه ته داسې سیمې ده لکه خلک تقریبا په دې کې اکثر خلک نه صدر صاحب ښه شئ السلام علیکم ستړي مست دا رقم روغبړ چیرې کوه جوړ په خیر سلیمان خان څنګه ښه ښه تېرېږه زه زه ستا د مبارک سي خوند خو تا په کړی دی خوند په کړی حالات د دې د مخزن د ډوډۍ بندوبست دا دی کېږي مېلمنو ته په بیته کې دلته هغه سپین ږیري کسان وو چې دوی سره ډوډۍ وخوړل او البته دلته بیا دغه ډوډۍ تقریبا د دوی ډوډۍ تقریبا هر ماښام او هر غرمه دلته تقریبا د دومره کسان زموږ ولاګ تر همدا ځای پورې و تر بل ولاګ پورې د خدای په امان